د ګاونډي باره کې شریعت ډېره سختي کړې ده او حدیث کې دي صحیح بخاري صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم وی ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه وی جبریل راته د ګاونډي باره کې دومره نصیحتونه وکړي ما چې یو ورځ به دی وی چې ګاونډي به په میراث کې برخه اخلي او ځکه حدیث کې راځي وخیر الجیران عند الله خیرهم لجاره او غوره ګاونډي په نزد الله هغه یو دی چې د خپل ګاونډي دپاره غوره او ځکه حدیث کې راځي چې رسول الله وسلم نه تپوس وشي یا رسول الله غټه ګناه په ګناهونو کې کومه یو ده وی شرک وی بیا چې ته خپل بچی ووژنې د غریبۍ د لاسه وی بیا وی ان تزاني حلیلة جارکه د ګاونډي د ښځې سره زنا کول نو د ګاونډي باره کې اسلام ډېر اهمیت ورکړی او دې باره کې زما مستقل بیانونه دي هغه واورئ ګاونډي بیا په درې قسمه دی یو هغه ګاونډي چې ګاونډي هم دی او خپلوانو کې هم دی او یو هغه چې ګاونډي دی او خپلوانو کې نه دی نو د دې هر یو په تا باندې حق دی چې خپلوانو کې دی د هغه خو بیا د خپلوالۍ هم حق دی د ګاونډیتوب هم او د دې بل د ګاونډیتوب حق دی او د اسلام او چې کافري نو د هغه هم بیا یو حق دی او هغه د ګاونډیتوب حق یې په تا باندې شتي او د ګاونډي څه ته وایي په دې کې د فقهاو علماو اختلاف دی څوک وایي څلوېښت کوره او څوک وایي چې یو جومات یو خو په دې کې ښکلې خبره دا ده چې په عرف او په دغه زمانه کې او په دغه علاقه کې چې چاته ګاونډي ویلی کېږي هغه به ګاونډي شمارلی کېږي اوس د هرې علاقې او د هرې زمانې خپله طور طریقه ده ته وګوره ستا په کلي کې ستا په علاقه کې په څومره حدودو کې چې سړی اوسېږي هغه ته ګاونډي وایي نو بس دغه ستا ګاونډي دی والصاحب بالجنب او ملګري د اړخ سره ملګری د اړخ عبدالله بن مسعود وی ښځه یادې الله ښځه او خاوند ملګري دي نو دا ستا ملګری د الله وی دې سره ښه کوه دغه شان د سفر ملګری او سعید بن جبیر وی نیکعمله ملګری دا ټول پکې دننه راځي وابن السبیل او د مسافر سره وما ملکت ایمانکم او هغه چې مالکانی دي ښی لاسونه ستاسو یعنی وینځې او غلامان د دوی سره به ښه کې ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا یقینا الله نه خوښوي هغه څوک چې تکبر کوونکې خپله ستاینه کوونکې دا خلک د الله نه دي خوښ دی ولې دلته داسې ووایي رښتې هغه سړی نه پالي چې ځان اوچت ګڼي او نور سپک ګڼي نو ځکه یې دلته دا خبره وکړه چې د الله متکبر خلک نه دي خوښ دا چې خپل ځان صفتونه کوي دا خلک د الله نه دي خوښ په دوی کې صفت د بخل هم پروت دی صفت د بخل پکې وي او هغه د دې د لاسه چې دا دی چې تکبر کوي او دا خپل صفت کوي دا د دې بخل د لاسه کوي یا د دې د لاسه پکې بخل دی که دی وی زما نه دا مال لاړ نو زما د شان او شوکت به څه شي دا به کم شي او زه به بیا خپل صفت څنګه کوم بیا به زه تکبر څنګه کوم نو په متکبر کې بخل دننه پروت وي ځکه الله وی الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل هغه کسان دي چې بخل کوي او امر کوي خلکو ته په بخل سره او د دې ځینې د منافقانو صفات به هم بیانېږي په منافق کې هم دا صفت دي مشکل دا دی چې په خپل هم بخیل دی نورو ته هم ووایي دا کار کوه په خپله په غلطه لار روان دی او بل ورته هم راړی